د افغان غیرتي خاورې په اسلام مینو بچو د دفاعي او امنیتي ځواکونو سرتیرو د روان 1404 لمریز کال د کب یهود میاشتې په 8مه نیټه د جمعې په شپه پر 8 بجې د ننګرهار او پکتیکا په ولایتونو د پاکستان د پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د شهادت رسونې په بدل کې پر پاکستاني اجیرو ملیشو غچ اخیستونکي غزا او بریالي عملیات د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پیل کړه. د ټول هیواد په کچه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ډیورن په کرښه د پاکستاني اجیرو ملیشو ککرۍ په وینو سرې کړي. لسګونه یې ووژل، لسګونه یې ټپیان کړل، د هغوی لسهاوو پوستې په خپل تصرف کې راوستي او په لویه پیمانه وسلې او نور تجهیزات یې ترې ترلاسه کړه. پاکستاني اجیرې ملیشې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې په ترڅ کې له شرموونکې ماتې خوړلو وروسته د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د عامو او بېګناه هیوادوالو په هستوګنیزو کورونو ځمکني بریدونه پیل کړه. د دغه وحشي بریدونو په پایله کې تر دې مهاله د کونړ په ډیورن کرښه پرتو ولسوالیو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه شهیدان او 40 تنه ټپیان شوي دي. نږدې 108 کورونه نیمه او په بشپړ ډول په کنډوالو بدل شوي. زرګونه کورنۍ اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي سیمو ته راکډه شي. د پاکستان د اجیرو ملیشو په دغه وحشیانه توپچي بریدونو کې جوماتونه، روغتیایي مرکزونه، دیني مدرسې او ښوونځي هم زیانمن شوي دي. له دغه ټولو بشري او اسلامي ضد عملونو څرګندیږي چې د پاکستان پوځي رژیم اجیرې ملیشې د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې ټول توان له لاسه ورکړی. فقط په خپلو دغه بشر ضد جنایتونو سره غواړي چې خپل ولس او نورو ته وښایي چې په افغانستان کې د خپلو هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې یې ترهګر په نښه کړي چې دا هیڅ حقیقت نه لري. زموږ د سپین ږیرو ته وګوره، دغه مسلمانان ته یې د سپین ږیرو ته ولې هم ځوروي؟ مقابله دې وکړي که نه، حکومت سره دې مقابله وکړي، لاس په لاس دې ورسره وجنګېږي چې معلوم یې شي. عوام ولې ځوروي؟ الله دې دا تباه او برباد کړي رب العالمین. دا چې مسلمان ځان ته وایي، اول د مسلمان په ملک باندې دا بیخي چمله ونه کړي، او چې کوي بیا د خپل حکومت سره دې وجنګېږي. د عوامو سره څه کار دی؟ عوام بیچارهګان دلته په ګټو په کورونو کې دی راځي او بېګاه شپه موږ هم دې ځای کې کلي ده، همدې ځای کې هم کلي ده د نیر په غاړه. زموږ نظامي ځایونه دي، زور د پکې هغه ولول سپین ږیري بوډاګانې زنانه او ماشومان او دا ملکي کورونه او ملکي کیمپونه، دا ولې دا ډېره ظالمانه پرېکړه د پاکستان. او موږ د خپله زه اوس دا وسم یم چې زه خپله دا شخصي کوم کس وګړی چې نن په نظامي ما زه په خپله دا غواړم چې زه اوس دا سلا واخلم او همدغه شان په پاکستان باندې ورشم، ځکه چې ولې زموږ عوام ولې زموږ سیاسري ولې زموږ ماشومان په شهادت رسوي. که جنګ زور د پکې خو زموږ ځوانان هم در سره دي، خو هغه سره په ډګر وجنګېږه. دا ظالم دی او په ده باندې بس زموږ د دې عوامو ته زما دغه دی او د خپل نظامیانو نه چې بس په دغه باندې جهاد روا دی، جهاد پرې روا دی. زموږ باندې فرضیان دی چې خپل خاورې دفاع وکړو او د خپل ولس نه او خپل لانه دفاع وکړو. د کونړ یو شمېر نور اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځي رژیم به د خپلو ناروا بریدونو سره هیڅ ترلاسه نه کړي، بلکې دا به د تاریخ پاڼو کې ثبت کړي چې افغانانو سره ډغرې ناکامي ده، بله ګټه به ونه لري. زمونږ اسلامي امارت هم د هغو ته خپله مېړانه وښودله چې ژوندي عسکر هغه غلامان یې ترې راوستل او زخمیان هم ترې راوستل او سخت یو ضربه یې ورسوله. کاره برخه کې تاسو وګورئ پاکستان د هغې خپل باور د لاسه ورکړی، نو چې دومره بې باوره شوی دی او افغانانو سره ټانټې جوړول دا څه داسې اسانه خبره نه ده. ځکه تاسې وکتلې زمونږ او ستاسې د ټولو مشرانو تاسې په خپله باندې دغه وروس دلته مات شه، 52 ملکونه امریکې سره راغلي دلته مات شو. داسې نور هر څوک وغواړي د افغانانو سره، ولې دلته زور دی یوازې د کلمې دی چې افغانان په دین مین خلک دی، موږ او تاسې ټول په دین مین خلک یو، او چا سره چې د الله پاک مدد وي هغه به انشاءالله العزیز تر قیامته کامیابي. دې جنګ ته به موږ او تاسې ټول د فای ټکی ږدو او دا جنګ به د افغانانو په لاس باندې ختمیږي. الحمدلله ولس انشاءالله د اسلامي امارت پر شا ټول ولاړ دی، ټول ولس ولاړ دی، ټول ځوانان ولاړ دي چې اسلامي امارت زموږ ځوانانو ته زموږ خلکو ته امر وکړي انشاءالله په خپل په تش لاس باندې به د خلکو سره وجنګېږي، خپل سر قرباني کوي د خپل وطن نه. زموږ پیغام دا ټول مسلمانانو ته او بیا خاص کر دغه زموږ ګاونډي هېوادونو ته انشاءالله چې افغانستان د
لپاره او د اول د اسلام او د وطن او دغه د ناموس او د ماشومان او د زنانو ټولو دفاع ته موږ انشاءالله ټول مجاهدین او ټول مسلمانان سره تیار دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دې خاورې یو لېش ځمکه زموږ نه غصب کړي او یا زموږ په خاورو باندې هغې تجاوز او تعرض وکړي. د پاکستان د پوځي رژیم اجري ملیشې سره د افغان وسلوالو قوتونو جګړه به د تاریخ پاڼې لا زرینې کړي او تمه ده چې پاکستان به هم لکه د نړۍ د نورو یرغلګرو په څیر د افغان باتور ملت پر وړاندې په ګونډو شي او شرمونکي ماتې به وخوري.